د شاعرانو څانګې قدرمنې لیدونکي اورېدونکي مینه محبتونه مو یو وارې بیا ومنئ په دغه تمه چې ریغ و جوړ ژوند مو خوشحاله وي. راغلي چې چېرته فدا وزیر صاحب ژوند کوي، د ده نه نن غزل ریکارډ کوي، شاعري ریکارډ کوي. د و څانګ ته راغلي نن د شاعرانو په څانګه کې فدا وزیر سره مېلمه دی. نو فدا وزیر صاحب اول خو چې موږ ته د شاعرانو په څانګه کې موږ ته وویلو ته موږ ته خپل وخت وکړه، ډېره زیاته مننه دی کوم. ستړی مه شئ. ډېره مننه مسرور صاحب چې تاسې دومره لرې وطن نه مترغلي یئ او بل د پښتو د ادب خدمت کوئ. په دا باندې زه تاسو ته دا درکوم او مننه مو هم کړم. ډېره مننه. دا صاحب د خبرې نه ورتېر شي په سر کې څه نه څه درنه ارواوي شاعري، بیا به څه نه څه پوښتنې ترسي کتاب په حوالې سره چې فدا وزیر صاحب کتاب ښه لري او د دی په باره کښې راتلونکي کتاب په باره کې او بیا څه نه څه خبر ورته وړاندې کړي. نو ډېره زیاته مننه ورته وي. غزل طرف تر څه چې په سر خاورې بادومه اوس په ځان یم، په سر خاورې بادومه اوس په ځان یم، ستا په کړي محبت باندې پښیمان یم او ستا په عشق کې مې د ژوند خوندونه ترک کړل، ستا په عشق کې مې د ژوند خوندونه ترک کړل، په ازغو باندې مزل کوم روان یم. مننه. بل شعر دی چې نه مې زړه پولی پولی ونه لاسونه، نه مې زړه پولی پولی ونه لاسونه، ماشومتوبه ستا خو ښه ډېر په ارمان یم. مننه. نه مې زړه پولی پولی ونه لاسونه، ماشومتوبه ستا خو ښه ډېر په ارمان یم او یار مې نه راځي او غم یې رانه ځي نه، یار مې نه راځي او غم یې رانه ځي نه، د یار ارزښت یم او په غم باندې ګران یم. یار مې نه راځي، مننه، یار مې نه راځي او غم یې رانه ځي نه، د یار ارزښت یم او په غم باندې ګران یم او خپل پردي دی په ساعت کې را معلوم کړل، خپل پردي دی په ساعت کې را معلوم کړل، پوره وړی دی وخت د احسان یم او تر مطلبه پورې هر چا یم لوټ کړی، تر مطلبه پورې هر چا یم لوټ کړی، خوږ وطنه زه فدا هم ستا په شان یم. ډېر زبردست. نو فدا صاحب ډېره مننه دی کوم. فدا صاحب کله ډېره لنډه شان د ځون پېژندګلي او خپل لیدونکي کتونکي ته وکړې ډېره زیاته مننه دی. زه د ډومیل په ټولخیل سره تعلق لرم او څه وخت کېږي چې لږ بېزویه شوی یم د خپلې علاقې نه. قلمي نوم مې فدا وزیر دی او خپل نوم مې فخر عالم دی او شاعري زه فدا یم. څومره وخت کېږي چې شاعرۍ ډګر ته راغلی؟ شاعري مو ته بچپن نه خوند راکوي خو تقریبا د 2015 نه زه مشاعرې ته راوتلی، دا 19 کلونه ده. د کتاب په باره کښې چې دا مخکې پرت دی دا کتاب په 2022 کې چاپ شوی دی. زه په هره جنازه کې مرمه د نوم دی. غزل هم دی پشه، نظمین دی پشه، کتې هم دی پشه، ټپې هم شته پشه او سندرې هم شته. سره چاپ ته کړی و تقریبا د 500 شمیریو ورتلونکي وخت پوره انشاءالله بل کتابه باندې لګیا یم، کمپوزینګ یې کوم، دغه څو میاشتې ورنه وخلي انشاءالله امید شته که انشاءالله که ژوند و. او په کومه ټولنه کې تعلقات دي ورسره چې ته نو ستاوي لوړه ټولنې خو آزاد ادبي ملګري ممن خیل دغه سره د ډېر وخت نظر چلیږو، بنو معیار ادبي جرګه او ډومیل وزیر ادبي جرګه او کرکشه هم ځینې ټولنې سره شنه داره. قربان مننه ده کوه، ډېره مننه. څه نه څه غزل بیا درنه اروايي بیا څه دوې درې پوښتنې بیا درنه کوي. قربان نشه. کتابونه یو غزل ته یعنې چې د وار کیسه وه او موقع ته بدلېدل، د وار کیسه وه او موقع ته بدلېدل، یو څو کسان راته فتوې ته بدلېدل او که ګناهګار و پکې زه هم محبت مې کوم، نور کلیوال و مصلح ته بدلېدل. که ګناهګار و پکې زه هم محبت مې کوم، نور کلیوال و مصلح ته بدلېدل او ځواني راتله چې نو غمونه یې هم دومره راوړل، ځواني راتله چې نو غمونه یې هم دومره راوړل چې څه د ورځې شول څه شپې ته بدلېدل. مننه. او
چا به زرغون کړم او چا به بیا تالا والا کړم چا به زرغون کړم او چا به بیا تالا والا کړم د موسمونه خو به دې ته بدلېدل مننه ډېر زبردست ده. او بل شعر دی چې بس خو د ځان په ویر کې تیره مې کړه شپه شوګیره بس خو د ځان په ویر کې تیره مې کړه شپه شوګیره ستوري مې هم و نندارې ته بدلېدل بس خو د ځان په ویر کې تیره مې کړه شپه شوګیره ستوري مې هم و نندارې ته بدلېدل او مطرود صاحب شعر دی چې دغه رښتیا دي په کمزوري ځایو به ښې ورځي دغه رښتیا دي په کمزوري ځایو به ښې ورځي ګنې ډېر څوک دی دروازې ته بدلېدل دغه رښتیا دي په کمزوري ځایو به ښې ورځي ګنې ډېر څوک دی دروازې ته بدلېدل او ملیار صاحب زه یې په دغه یوه خبره باندې پوه نه شوم زه یې په دغه یوه خبره باندې پوه نه کړم چې مشران مې فیصلې ته بدلېدل مننه څه زمانه وه څه یې زړونه څه ژبې وې څه زمانه وه څه یې زړونه څه ژبې وې څه الزامونه مې نامې ته بدلېدل څه زمانه وه څه یې زړونه څه ژبې وې څه الزامونه مې نامې ته بدلېدل مکتې شعر دی چې لکه وغم ته مې فدا چې کله یو کله بل لکه وغم ته مې فدا چې کله یو کله بل داسې مې خلک جنازې ته بدلېدل لکه وغم ته مې فدا چې کله یو کله بل داسې مې خلک جنازې ته بدلېدل بل غزل دی چې عشق لوبولی یم په زړه یې که نه شاد خو کړمه حالاتو کلک کړمه په شان یې د فولاد خو کړمه عشق لوبولی یم په زړه یې که نه شاد خو کړمه حالاتو کلک کړمه په شان یې د فولاد خو کړمه او چې نه څه غم او نه ژړا او نه څه درد و پکې چې نه څه غم او نه ژړا او نه څه درد و پکې زړه زه د داسې ژوندانه نه د آزاد خو کړمه او په دې نه یم چې خیره وکړه دعا یې وکړه په دې نه یم چې خیره وکړه دعا یې وکړه په دې خوشحال یم چې جانان مې چېرته یاد خو کړمه په دې نه یم چې خیره وکړه دعا یې وکړه په دې خوشحال یم چې جانان مې چېرته یاد خو کړمه او بل شعر دی چې دا خو یو زه یم ګنې دې چاته ورګوري هم نه دا خو یو زه یم ګنې دې چاته ورګوري هم نه د زما قسمت ښه دی چې یو زه یې برباد خو کړمه دا خو یو زه یم ګنې دې چاته ورګوري هم نه زما قسمت ښه دی چې یو زه یې برباد خو کړمه چې خدایا په دې کرم دی ډېر یم رضا درنه زه چې زه فدا دې هم د چا د زړه مراد خو کړمه فدا صاحب مننه قربان د خوښ شاعر د سیک دی مسروره د خوښ شاعرون خو ډېر دي دمو ځکه چې د پښتو په کوم غزل چې زه پوه شم مته خوند وکړو نو هغه شاعر چې زه کوم د چول غزل تیر کزن چې کدای مو پیژنې او زه دای پیژنم هغه سره مو مینه پیدا شي خو په نوم باندې خو یو مشکل دی چې زه یو درته وښیم چې یاره دا مې د خوښ شاعر دی منار سیک دی یعنې ډېر مننه مسلسل یې درنه اروي غزلو درته وایم چې نوې جدایي ده او ماښام دی نوې جدایي ده او ماښام دی هر هوا ته خاموشي ده او ماښام دی او زار شم خدایا ستا خدایي ده او ماښام دی په چا غم په چا خدي ده او ماښام دی زار شم خدایا ستا خدایي ده او ماښام دی په چا غم په چا خدي ده او ماښام دی او د ګودر لاره خالي ده او ماښام دی بې دیدنه واپسي ده او ماښام دی د ګودر لاره خالي ده او ماښام دی بې دیدنه واپسي ده او ماښام دی او چې زما غوندې سړی یې په ژړا کړه پوه شه سخته عاشقي ده او ماښام چې زما غوندې سړی په ژړا که پوه شه سخته عاشقي ده او ماښام دی او د ژوندون لارې دي ټولې راته بند دی اراده مې خودکشي ده او ماښام دی د ژوندون لارې دي ټولې راته بند دی اراده مې خودکشي ده او ماښام دی او د تعویض په شان په غاړه کې مې زانګي د تعویض په شان په غاړه کې مې زانګي یوه ناکامه عاشقي ده او ماښام د تعویض په شان په غاړه کې مې زانګي یوه ناکامه عاشقي ده او ماښام دی د فدا سره به نور تر څنګه سوي موسیقي ده شاعري ده او ماښام دی د فدا سره به نور تر څنګه سوي موسیقي ده شاعري ده او ماښام دی بل شعر دی چې غزل دی چې مینه نه کوئ غمونه چاته مه ورکوئ چې مینه نه کوئ غمونه چاته مه ورکوئ ښکل یو په زړونو خو زخمونه چاته مه ورکوئ
چې مینه نه کوئ غمونه چاته مه ورکوئ، ښکل یو په زړونو خو زخمونه چاته مه ورکوئ، او چې خاموشي یې په رګونو کې خورا وراشي داسې عمري اذیتونه چاته مه ورکوئ. چې خاموشي یې په رګونو کې خورا وراشي داسې عمري اذیتونه چاته مه ورکوئ. او مسرور صاحب چې شریعت هم حق ورکړی د رضا هر چاته، چې شریعت هم حق ورکړی د رضا هر چاته، نو په ډولۍ کې خلاشونه چاته مه ورکوئ. چې شریعت هم حق ورکړی د رضا هر چاته، نو په ډولۍ کې خلاشونه چاته مه ورکوئ. او پرې تازه کېږي د پیړیو دښمنۍ دوباره، یو بابا ویل چې پیغورونه چاته مه ورکوئ. او د ژوندانو او د خپل ځان نه چې کرکه وشي ګوره جلي محبتونه چاته مه ورکوئ. د ژوندانو او د خپل ځان نه چې کرکه وشي ګوره جلي محبتونه چاته مه ورکوئ. او د مینانو ته مې دغه نصیحت دی فدا، بس چې په زړونو کې کورونه چاته مه ورکوئ. ډېر ښه دی، ډېر زبردست. نوی غزل دی چې که دنیا غواړې غمازه دا دې ستا وي، که دنیا غواړې غمازه دا دې ستا وي، خدایو جانان دی بس پکې زما وي. که دنیا غواړې غمازه دا دې ستا وي، خدایو جانان دی بس پکې زما وي. او انسان کله هم پوره کېدلی نشي، ضرورت خو به ضرور چاته د چا وي. انسان کله هم پوره کېدلی نشي، ضرورت خو به ضرور چاته د چا وي. او محبت درته یار نور څنګه ثابت کړم، خو چې کومه خو خستا وي یا زما وي. محبت درته یار نور څنګه ثابت کړم، خو چې کومه خو خستا وي زما وي. او ملیار صاحب نه زما شوه نه مې زړه شو ترېنه صبره، ملا جانه تویزونه خو دې دا وي. مننه. نه زما شوه نه مې زړه شو ترېنه صبره، ملا جانه تویزونه خو دې دا وي. او اوس ته هم غواړم د هر لمانځه نه وروستو اوس به دغه ناروا او کروا وي. مننه. اوس ته هم غواړم د هر لمانځه نه وروستو اوس به دغه ناروا او کروا وي. او زه غریب وم کمې مینه و کمزورې، زه غریب وم کمې مینه و کمزورې، ما سره به تر قیامته دا سودا وي. او مقطع شعر دی چې ورځې ورځې تپوس ته وخت به تېر وي، اړولې به یې خاورې په فدا وي. مننه قربان فدا صاحب، ډېره مننه. په اخر کې د یوه نظم غوښتنه درنه کوي. نظم مسرور صاحب نظم دی موږ خپل کوشش کړی دی. نظم دی لیکلی چې په دې زړه کې مې یو غم دی، په دې زړه کې مې یو غم دی چې سکون مې ترېنه ورک دی. نن یې وایم جانانه چې د زړه مې ترېنه سپک شي. هغه غم دا دی چې ګوره ما نور مه ساته تیاره کې، ای کافره زوروره ما ته دا کیسه صفا که، چې رقیب دی د زړه سر دی ما ته هم دغسې وایې. زه فدا په دې پوه نه شوم ته د چا شوې او ستا څوک شول، زه د چا شوم زما څوک شول، په دې زړه کې مې دا غم دی. ډېر ښه، ډېره مننه قربان فدا صاحب. د وخت تر کوله یو جهان مننه. داسې د ملیار صاحب ډېره ډېره مننه کوه چې دغه همکاري وه په دغه کې. فدا صاحب د تو ناډې ناډې مننه کوه چې موږ ته د وخت ورکړه. ډېره مننه دې کوه چې موږ ته تو خپل وخت وکړه. ډېره ډېره مننه توسې چې موږ ته مو وخت ورکړی دی، د پښتو خدمات کوي، د ادب خدمات کوي، ډېر لرې وطن نه ارغلي یې موږ ته. ډېره مننه. ډېره مننه. په اخر کې د ټولې لیدونکي اورېدونکي د ټولې ډېره ډېره مننه کوي. په اخر کې مذهب مسرور ته وروسته اجازات چې موږ ته نره شعرونه پرې لوډ شي او هغه سره هغه داسې خوندور پروګرامونه ریکارډ کړي. ډېره ډېره مننه. والسلام.